د اصل او نقل شمسي پیژندګلنه څرنګه کیږي؟ د یوې ښې او بهترینې شمسي دپاره د کومې کمپنۍ انتخاب پکار ده؟ د کومې کمپنۍ د وارنټي مایعات تر ټولو نه ډیر وي؟ شمسي دپاره کوم احتیاط پکار دی؟ مارکیټ چې د کومې کمپنۍ معیار او مقبولیت تر ټولو نه ښه ده؟ نن سبا خلک اکثر په کورونو چې د سولر پینل استعمال کوي او ځینې خلکو د سولر مکمل پلانټ او سیستم په کور کې لګولی ده، خو ډیرو کمو خلکو ته د اصل سولر او کمپنۍ علم وي. دا علم ډیرو کمو خلکو ته وي چې سولر پینل چې ښه کمپنۍ او بهترینه کمپنۍ کومه یوه ده. اکثر کسان دکاندار په مشورې د سولر پینل انتخاب کوي، هم دغه وجه وي چې یوه غلط فهمي سړی عمر بر د ډیرو مشکلاتو ته مخامخ کړي. دا خو تاسو ته پته ده چې سولر پینل د لمر رڼا نه تاسو ته ډایرکټ ډي سي کرنټ جوړوي. سولر پینل عموما 3 قسمه سولر په مارکیټ کې دستیابې وي: مونو سولر، پولی سولر، 3 فلم سولر. مونو سولر له رنګه توره وي او په منځ کې مربع سپین سپین چاپونه لري. دا سولر په هغو علاقو چې استعمالیږي چې په کومو علاقو چې د لمر رڼا کمه وي. دا سولر د پاکستان په شمالي علاقو یعنی په یخو علاقو چې استعمالیږي او دا په لږ رڼا چې ډیر کار کوي. په دې چې کومه د لمر رڼا پرې وځي هغې رڼا نه دا مکمله رڼا نه اخلي، بلکې 18% رڼا هضم کړي او هغې 18% رڼا نه موږ ته مکمل ډي سي کرنټ را پیدا کوي. دا سولر د ګرمۍ شدت برداشت کولو طاقت کم لري او په 25 سانتي ګریډ چې خپله کارکردګي پوره ترسره کوي. که درجه حرارت له 25 سانتي ګریډ نه ډیر سي نو بیا د شمسي په ولټیج چې فرق پیدا کوي. پولی سولر سولر له رنګه نیلي وي او د دې استعمال په هغو علاقو چې وي چې کومو علاقو چې یخ هم وي او ګرمي هم وي. دا سولر د مونو سولر په نسبت کرنټ کم پیدا کوي او لږ د ډیرو د لمر سختوالي برداشت کولو طاقت هم لري. دا تر 45 سانتي ګریډ پورې خپل پوره کرنټ برقرار ساتي، خو که سانتي ګریډ له 45 نه زیات سي نو بیا د شمسي ولټیج کموالی شروع کی. د مونو سولر او پولی سولر دواړو مخونه که په دې ډول نیم لمر ته پراته وي چې د شمسي نیم مخ لمر ته او نیم مخ سیوري ته وي نو په دې ډول د شمسي سیلز خرابیږي او شمسي ته نقصان رسیږي. 3 فلم سولر دا شمسي له رنګه عموما توره وي په هغو علاقو چې استعمالیږي چې چېرته د لمر درجه حرارت ضرورت نه زیات وي. دا په ډیر سانتي ګریډ چې کار کوي او په دې چې د سخت لمر برداشت کولو طاقت زیات وي. نو چې کله تاسو د سولر پینل اخیستلو اراده وي او د یو سولر دکان رخ کوو نو یو څو اهم نکاتو خیال ساتو. انشاءالله تاسو به دکاندار نه په سولر پینل چې دوکان نخورو او د کمپنۍ اصل سولر به ترلاسه کوو. اول د هغه دکان نه سولر اخلو چې کوم دکاندار کمپنۍ نه رجسټرډ وي او ورسره د سولر پینل کمپنۍ اوریجنل ډاکومنټ وي. هغه به خپل دکان چې په دیوال د هغې متعلقه کمپنۍ پرمیشن یا 30 لیټر ضرور لګولی وي او ورسره به د دکان لایسنس هم ځوړند کړی وي. 2022 تحقیق نه د پاکستان آب و هوا د سختو هواګانو او د سخت موسم مطابق د ښو او اعلی سولر پینلو کمپنیو نامونه دا دي: جینګو سولر، ټرینا سولر، کینیډین سولر، انویرکس سولر، جی سولر، لوجی سولر، سن پاور سولر، ورلد سولر. دا د سولر پینل مشهوري کمپنۍ دي. که تاسو غواړو نو دوی متعلق په نیټ چې معلومات اخیستلی سو. دا کمپنۍ د 12 نه واخله تر 25 کالو پورې تاسو ته د کمپنۍ وارنټي کارډونه هم ترلاسه کوي. د یوې ښې او معیاري کمپنۍ په باره کې که تاسو ته دکاندار ښه معلومات نه ترلاسه کوي او تاسو ته بی ګریډ یا 3rd کلاس سولر بار مخ ته ګرځوي نو تاسو د سولر اعلی معیار او د کمپنۍ اصلیت اندازه په خپله هم لګولی سو. تاسو دا کتلی سو د سولر پینل بیک سایډ باندې د سولر ریکارډ لیبل لګیدلی وي او په دغه لیبل د کمپنۍ اصل نام او د سولر واړه ریکارډ لیکلی وي. که چیرې دا لیبل چا د بلې معروفي کمپنۍ لګولی وي یا یې 350 واټ سولر باندې د 500 واټ لیبل لګولی وي نو تاسو د دې میس لیبینګ معلومولی سو چې دا لیبل د کمپنۍ اصل ده او که لوکل ده.
که چیرې دا لیبل لاسي لګېدلی وي نو یو خو به لیبل پریسینګ په صحیح طریقه نه وي لګېدلی او بل به لیبل لاندې د کچرې واړه ذرات په لیبل صفا ظاهر ولاړ وي. چې کوم لیبل په لاس لګېدلی وي نو د هر سولر لیبل ډایرکشن به مختلف وي، خو چې کوم لیبل کمپنۍ لګولی وي نو هغه لیبل به کمپنۍ مشین په ذریعه لګولی وي، ځکه به د واړو سولرو لیبل په یو ډایرکشن وي او په یو ناو په لګېدلی وي. تاسو کتلی سو چې د کمپنۍ اصل نام به د سولر پینل په فرنٹ سایډ، بیک سایډ، سولر پینل په فریم، بکس او تار لیکلی وي. نو دغو نکاتو نه تاسو د کمپنۍ اصل پیژندګلنه کولی سو چې دا سولر پینل د اصل کمپنۍ ده او که نه. یا تاسو د سولر پینل په لیبل بارکوډ سکینر په مدد سره د سولر پینل اصلیت معلومولی سو. په نیټ یې سرچ کولی سو چې کوم سولر پینل تاسو ته دوکاندار د ښکاروي د هغې کمپنۍ افیشل ویب سایټ نه د سولر پینل ماډل، بکس، ډیزاین او نور واړه معلومات سرچ کولی سو. کله کله داسې هم وي چې سولر پینل وي د اصل کمپنۍ او وي 2 نمبر او بی ګریډ او پیژندګلنه یې مشکله خو څه چې ناممکنه وي. هغه ځکه چې په سولر پینل لیبل هم د کمپنۍ وي، سولر هم اوریجنل وي او په نیټ چې ریکارډ هم راځي، خو وي 3rd کلاس سولر پینل. د دې راز دا وي چې کله یوه معروفه او مشهوره کمپنۍ سولر پینلز جوړ کړي نو هغې نه بعد کمپنۍ د هغو سولر پینلز ټیسټ اخلي او ټیسټ دوران یو څو سولر پینلز داسې هم وي چې هغه د کمپنۍ په تقاضو او معیار پوره نه وي. په ظاهره هغه سولر پینلز بالکل روغ وي، خو په ټیسټ چې کمپنۍ فیل کړي وي نو هغه سولر پینلز چې په ټیسټ چې فیل سوي وي په وړیا بیه په ډیلرو باندې خرج کړي نو ډیلر هغو سولر پینلز ته د هغو پینلز مطابق گاګ غواړي چې کوم گاګ د شمسي په کوالټۍ نه پیژي او دکاندار سره رعایت په بنیاد لالچ او بحث ډیر کوي نو دکاندار هغه گاګ ته د بی ګریډ یعنی 2 نمبر شمسي را مخته کړي. داسې شمسیانې په موقع خو روغې وي خو د 3 او 4 کالو بعد کریک سي او ولټیج یې کم سي. امید لرو چې دې ویډیو نه به تاسو د یوې اصل او نقل شمسي پیژندګلنه کړې وي او د A ګریډ او B ګریډ شمسي ترمنځ به فرق کولی سو.